اورېدله به هم ملګرو چې په سوچونو او فکرونو کې راګیر یم په سوچونو او فکرونو کې راګیر یم په خوراک د خپلو غوښو هم ورتېر یم او چې تا ګورم څه اثر راباندې وشي لکه زه د خپله ځانه چرته هیر یم چې تا ګورم څه اثر راباندې وشي لکه زه د خپله ځانه چرته هیر یم او ته زما دې شخصیت نه څه خبرې دا په کومو داوسانو کې د شمېر یم ته زما دې شخصیت نه څه خبرې دا په کومو داوسانو کې د شمېر یم او که په نیت د شهادت وځم بیا ګوره چې یوازې هم د ټولې دنیا ډېر یم ډېره مننه چې که په نیت د شهادت وځم بیا ګوره چې یوازې هم د ټولې دنیا ډېر یم او که هوښیار یم خو په خپلې کم عمرۍ کې ډېرو سختو مرحلو باندې راتېر یم ډېره مننه چې که هوښیار یم خو په خپلې کم عمرۍ کې ډېرو سختو مرحلو باندې راتېر یم او زه کوثر چرته د کوره وتی نه یم مقطع ده چې زه کوثر چرته د کوره وتی نه یم خو په ذهن کې دنیا باندې چاپېر یم ډېره مننه بسم الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ټولو ملګرو ته زما کوثر نبي طرف نه سلامونه موږ سره یو ډېر دروند میلمه بلکې زموږ ترور هم کېږي چونکې مصطفی تنها صاحب ناست راسره دلته یې تشریف راوړی ده حالان کې ډېر خوشحال یو موږ یې څه ونه واورو خیالات اظهار راسره وکړي مصطفی تنها صاحب تاسې ته ستړي مه شئ مننه ډېرې مشه مهرباني او ټولو نه وړاندې ستاسو ته پېش ته ملګرو ته او ستاسو ته د جهان مننه او په ډېرو مصروفیاتو کې تاسو راغلی دلته مثال وخت راکړو ډېره مننه کوم مننه څه به راسره شریک کې غزل شعرونه ټپې سندرې پسرلی ده خوشګواره رنګینه نظره ده بلکل وکي چې ډېر ښکلی موسم دی او سپرلی دی او ونې شنې او د مرغانو اوازونه زه یو د غزل نه وړاندې څه شعرونه شینکي خوره وره د وطن په دشتو غرونو سیالونه ډېر راځي دلته ډېرو ولسونو او که زرد دی که بلبل دی که زاڼي که ایلی دی تتیان که خاروني او نوره سمرغان کتار کتار الوزي په هوا کې په رقصونو او اوس هغه پښتونخوا نه ده چې غم ورځې زغملې اوس هغه پښتونخوا ده چې اوسي کلي په کلي ملي دي تړونونه دي د پیغلو او د جنو او مننه دینه بعد یو کلام درته د مسافر دم ډلې وي زه وطن کې پسرلی دی وطن کې پسرلی دی پردی وطن او څه سپېره سپېره بادونه راځه چې سیل ته ځونه وطن کې پسرلی دی پردی وطن او څه سپېره سپېره بادونه راځه چې سیل ته ځونه وطن کې پسرلی دی نه ورځ وي نه ګلې وي نه خوږه خوږه هوا نه پړکا وي د اسمان نه غورځېږي تندرونه راځه چې سیل ته ځونه وطن کې پسرلی دی ډېر ښه او کال کړم تېر پکې د جمي جړۍ نه وینم کال کړم تېر پکې د جمي جړۍ نه وینم په تنور په شان غرموي پکې نه وي بارانونه راځه چې سیل ته ځونه وطن کې پسرلی دی ډېر ښه او مننه او ما وی چې زه یم هر بلبل پکې جړا کړه د خپل وطن مزار شم پکې کېږي سره ګلونه راځه چې سیل ته ځونه وطن کې پسرلی دی مصطفی مننه مصطفی تازه هوا ده د سپرلي ښکلی موسم دی مصطفی تازه هوا دی د سپرلي ښکلی موسم دی راځه چې د سپرلي نه زه او ته واخلو خوندونه راځه چې سیل ته ځونه وطن کې پسرلی دی مننه کوم او یو جهان مننه مې کوم نوره راسره شریک کې د خپلو خیالاتو اظهار راسره وکړئ ډېر وخت پس مو نیولي نو اوس دومره په اسان نشي خلاصېدی یو غزل درته وایم څه لاس کې د مینې یا جانانه سور ګلاب راکړه ډېر ښه لاس کې د مینې یا جانانه سور ګلاب راکا په خپله خوښه د خپل زړه په انتخاب راکا په محبت باندې شکمنه یې که نه ووایه په نیمه شپه درته راغلی یم جواب راکړه ډېر مننه په محبت باندې شکمنه یې که نه ووایه په نیمه شپه درته راغلی یم جواب راکا د ویر په ځای باندې سندرې او ټپې پکار دي د تور توپک په ځای په لاسو کې رباب راکا په کوم سبب دې دومره وینه د کام تویه کړه د حاکمه د ژبلي کام حساب راکا د یو ګناه پاتې وه دا به هم که خیر وکړم یا مصطفی تنها را درومه او شراب راکا او مننه دې نه بعد به د یو بل کلام چې په ما
د ټولې دنیا ګرانه تا ته څنګه ښکارم په ما د ټولې دنیا ګرانه تا ته څنګه ښکارم دا راته ووایه جانانه تا ته څنګه ښکارم په یو سړی تل په زړه کېږي زه زرې زرې یم زه غنه یم ارمانه تا ته څنګه ښکارم د خپل مفاد دپاره خپل رور په خپل کور کې وژنم د خپل مفاد دپاره خپل رور په خپل کور کې وژنم د نوي دور مسلمانه تا ته څنګه ښکارم او زه چې تا ګورم په ما باندې سپرلی وي اشنا ته ماته ګران یې د هر چانه تا ته څنګه ښکارم او زه دغه خلکو ته کتلی نه شم زړه مې مات دی کوثر صاحب زه دغه خلکو ته کتلی نه شم زړه مې مات دی لاس مې اخیستی دی دنیا نه تا ته څنګه ښکارم زه مصطفی یم ډېر پریشانه تا ته څنګه ښکارم زه یم په ځان پورې حیران تا ته څنګه ښکارم او دینه بعد یو کلام دی زه خو ګیلمن یم راغلی د هر چا نه زه خو ګیلمن یم راغلی د هر چا نه ژوند داسې کوم له تنها یم پخوانه زه ښه ګیلمن یم او ګل لري خوشبوی نه وي داسې ښار کې ژوند کوم زار شمه قربان شمه د خپلې پښتونخوا مننه ګل لري خوشبوی نه وي داسې ښار کې ژوند کوم زار شمه قربان شمه د خپلې پښتونخوا نه زړه ماته ګوته نسي مصطفی چې ته بدل شوې ستړی مې ژوندون دی زندګۍ نه یم ستومانه زه ښه ګیلمن یم راغلی د هر چا نه ژوند داسې کوم له تنها یم پخوانه مننه او کرمونه ډېر دي که تاسو نه به هم څه اورو بس دی یار ډېره مننه زل به سر شریکو چې د ستا خندا نه مې اوس یره کېږي ستا خندا نه مې اوس یره کېږي د ستا خندا نه مې اوس یره کېږي خپلې ژړا نه مې اوس یره کېږي حالاتو داسې یرولی یم چې له هره خوا نه مې اوس یره کېږي مننه حالاتو داسې یرولی یم چې له هره خوا نه مې اوس یره کېږي او دوکا یوه سړي را کړې ده خو ټولې دنیا نه مې اوس یره کېږي مننه چې دوکا یوه سړي را کړې ده خو ټولې دنیا نه مې اوس یره کېږي او دا به د چا د سر چلیږي ضرور پیشه ورته روان وو نو ډېره تیزه هوا وه او څه کتلونه متلونه شوي وو نو دغه خیال مې ذهن کې رالو چې دا به د چا د سر چلیږي ضرور تیزې هوا نه مې اوس یره کېږي چې دا به د چا د سر چلیږي ضرور تیزې هوا نه مې اوس یره کېږي او چې څه ثبوت او ګواهي نه لري داسې سودا نه مې اوس یره کېږي خلک منکري کېږي بلکل ښه شعر دی یار چې څه ثبوت او ګواهي نه لري داسې سودا نه مې اوس یره کېږي او ستا په کیسو کې افسانې پټې دي کوثره تا نه مې اوس یره کېږي مننه ډېره مننه چې ستا په کیسو کې افسانې پټې دي کوثره تا نه مې اوس یره کېږي مننه کوم مصطفی تنها صاحب تاسو یو جهان مننه کوم ډېر ښایسته فلمونه مو راسره شریک